او تا پر روایاتو کې دې حد پورې لیکلي دي چې جبرائیل امین راغې ورته وویل چې اقرا ولولا. دا اقرا د چا ټکی دی؟ ما ورته ډېر هوښیار وي که الله تعالی ډېر هوښیار دی الیاذ بالله. دا خو منې که نه؟ ما ته چې پته وي چې دغه سړي له انګریزي نه ورځي، زه به درته ووایم چې یاره جي دا خط راته لږ پړاو. او که ما ته پته ده چې د له انګریزي نه ورځي او زه درته وایم چې ما له یې پړاو که، نو زه به هوښیار شمارېږم که کمقل. خل به راته وایي چې ولې څه چلې دی دا شی دې کار کوي چې تا ته پته ده چې ما له انګریزي نه راځي، ته څنګه ما ته وایي چې دا راله پړاو که؟ نو الله تعالی وی ورته جبرائیل وی چې اقرا ولولا. وی دوته چې ما نبی قارئ زه خو چې لستونکی نه یم، هغه ته پته نه وه، انا و خبر ورته وی چې ولولا. بیا ورته وی چې ولولا، ده ورته بیا ووی چې جي زه لستونکی نه یم. دریم ځل بیا ورته ووی او غېږې کې یې راټینګ که او زور یې وله ورکه. وی سړی گویا شي. د پیرانو فیض مو لیدلی دی؟ لیدلی مو دی داسې؟ مریدان ورته داسې ناستې دی ورته داسې کوي. دا څه شی کوي؟ دا دې ځای نه فیض دا پمپ دی او دا چې داسې کوي هغه هلته تاویږي که نه تاویږي؟ دا شی دی جوړاو جوړ دی که جوړ دی که 1400 کاله دی په دنیا چې څنګه کول هغسې دی پې وکړه. وی بیا رسول الله کور ته راغه تبه یې شوه. بیبي ته یې وویل چې څه کیسه وه؟ رپېدم تبه یم وه. ویې چې هله کمبل را باندې واچوه، پته نشته داسې څه پته نبوت پته. بیا هغې بوتله یو پیر ته راهب ته لار جوړېدلې ته ګورې چې په دې زمانه کې ښځې او نر پیرانو لذي وایي چې ګناهګار دی. ګناهګار نه دي، دا تا دغه ځای کې دا کار کړی دی. بیا یې پورې ته بوتله ورته ویې چې ته مه خفه کېږه ته مه خفه کېږه. بیبي ورته وویل چې تا به الله نه خړوي، ته د مسلمانانو د غریبانانو خیال ساتې، ته د یتیمانانو خیال ساتې، ته د ګاونډي د حقوقو خیال ساتې، تا به الله نه ضایع کوي. یعنې دی یېرېده، دی ډېر پریشان و، هغې وله تسلي ورکوله. بیا یې چې کله بابا ته بوته، بابا ورته وویل چې اوهو دا خو هغه د عیسی علیه السلام، دا خو ته نبي یې. ده ته پته او چې نبي ته د خپل نبوت پته نه وي او نبي په خپل نبوت سیکل ذره شکي شي، څه شی به شي؟ الیاذ بالله. مسلمان القرآن مو عبد الفتاح درویش دا علم کامو، عبد الفتاح درویش دا قدر دامو، عبد الفتاح درویش شیخ القرآن مو عبد الفتاح درویش. منیر شاکر په نوم باندې ډېر کلک اعتراض بخاری شریف په اول حدیث باندې وکړو چې امام بخاري د دې عنوان لاندې راغستی دی چې باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. او دې لاندې واقعه د غار حرا راغستې چې رحمت للعالمین په غار حرا کې ناستو او جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې اقرأ. نو دا احمق داسې وایي چې جبریل امین چې الله را لېږلو او نبی علیه السلام ته وایي چې اقرأ ولوله، یعنی مطلب روایت کې دا راځي، دا اعتراض په روایت باندې کوي چې الله ورته وایي چې اقرأ. نو الله له ګنې نه وه معلومه چې دا سړی قرت نشي کولی او دا بې سواده دی او ناخوانده دی. الله له معلومه وه چې دا شخصیت چې دی تر اوسه پورې قرت نشي کولی، نو څنګه ورته الله وایي چې اقرأ ولوله؟ یعنی دا روایت غلط دی العیاذ بالله. نو دی جاهل ته زه دا وایم چې دا اقرأ لفظ خو د روایت نه دی، دا لفظ خو د قرآن دی. اقرأ بسم ربک الذي خلق. نو گویا که ستا اعتراض په قرآن کریم باندې دی، نو د دې اعتراض په قرآن کریم باندې دی چې الله ته دا معلومه وه چې دا قرأت نشي کولی، نو څنګه ورته چې اقرأ یعنی اوجد القراءة،
غیرت موجود کا دا خو داسې دی لکه یو بې سواده او ناپوهه سړي ته ویل چې شا به ولوله نو دا اعتراض د ده په قرآن باندې دی نو دا دومره جاهل دی او ناس ورته جاهل خلک دي چې سرونه ورته خوځوي خو که دنیا کې دا جاهلان او بېعقله نه وی نو د ده غوندې ګڼ کپ او مداري به چېرته چلېدلی هوښیاران خلک خو پوهانو خلکو ته ځي کند هم جنس با هم جنس پرواز دا ټول د ده هم مشرب او هم جنس یو څو جاهلان را ټول کړي دي ورته ناستې دي دا نه تې پوښتنه کوي نه ځان پوهوي الله دې دې ناستو خلکو ته هدایت د نیکۍ وکړي نو د ده دا اعتراض غلط دی دا نه چې الله له پته نه وولوئ چې اقرا نو بیا خو به دا اعتراض وشي په قرآن کریم باندې چې الله پاک فرمایي چې په ورځ د قیامت به د خلکو نه پوښتنه کېږي واذ الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت کله چې د خفه شوو جنکو په رابطه پوښتنه وشي چې دا په کومه ګناه باندې قتل شوی وي نو پوښتنه چې ترې کېږي او الله دا تپوس کوي ګنې الله له پته نشته الله ناپوهه دی العیاذ بالله چې پوښتنه کوي سبا به ته دا اعتراض هم وکړي دارنګې الله وی وقفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناصرون ودروئ دا خلک جهنم په لاره کې زه ترې یو پوښتنه کوم نو الله څنګه پوښتنه کوي تپوس خو چې څوک کوي هغه څوک یې کوي چې ناپوهه عیاذ بالله دی د قرآن کریم په سلیقه باندې نه دی پوهی دی د قرآن کریم او د اسلام په اصلي روح او نهج باندې نه دی پوهی دا یو زندیق او بیادبه انسان دی او د قرآن کریم په رابطه بیادبه سوالونه راوچتوي خو نوم پې د روایات اوږدي دا اعتراض اصل کې په قرآن دی ځکه اقرا ټکی خو په قرآن کې راغلی نو هغه یو څو بېعقله کسان چې ځانونه توحید ته منسوب کوي چې موږ موحدین یو او قرآن او سنت او قرآن او سنت ما هم ورسره څه وخت تېر کړی نو سنت خو بخاري کې دی دی خو د بخاري نه منکر شو دا هوی چې 1400 کاله امت تاسو تیرو کې وهلی دې کلیپ کې ویلي دي صرف د دې قرن خلک نه ښایي چې پیران او مولان د دې قرن 1400 کاله کې یعنې صحابه هم تیرو کې تلي تابعین تبه تابعین په بخاري او مسلم هم تیرو کې خلک وړي دي نو دا اوس زندیق دی که دا اوس هم واحد دی دا اوس پرویزي دی که دا پنجپیری دی ای پنجپیریانو حضرات لږ عقل خو پکار دی آفرین به فکر ملا غلام جان الله دې تاسو ته عقل درکړي عقل دین خو به وروسته خبره ده الله دې تاسو کې عقل راولي صریحي اعتراضونه په قرآن باندې کوي بعضې احمقان وایي ولې ښه خبره هم کوي که نه دې کومه ښه خبره کړې په تمامو کلیپونو کې د ده یو ښه خبره ما ته تاسو را ولېږئ چې دغه خبره یې ښایسته کړې ریشخند خوله ورانول مسخرې کول یعنې داسې پشمونډې کول چې یو بشر یو انسان به یې ونه کړي او یوه نیمه خبره خو کفار هم ښه کوي داسې خو شیطان هم یوه ښه خبره کړې وه الله ته ویلي و اسجد لمن خلقت طینا د خټې والا له سجده وکړم ولې تاله نه کوم توحید دا د تاسو غوندې وړاندې کړو بیا خو شیطان هم ښایسته خبره کړې ځکه چې خټې له څنګه سجده وکړم سجده به تاله کومه نو دې به هم د شیطان غوندې یوه ښه خبره کړي نو دا سوال بلکل غلط دی عزتمندو زه دا نه مخاطب کوم دا جاهل خو تاسې مخاطب کومه چې د پسې کلیپونه وکئ ای شاعت التوحید والاو ای پنجپیریانو حضراتو یا ای نور مؤمنانو مسلمانانو اهل الحدیثو هم ورپسې وکړو سلفیانو حضراتو ورپسې وکړو دارنګې بریلیانو ورپسې وکړو دیوبندیانو ورپسې وکړو ټولو مسلمانانو غاړه خلاصه کړه نشاعت التوحید والا دنه براعت اعلان کې ګنې په ورځ د قیامت به د الله په ګرفت کې راشئ او ټول امت مسلمه به تاسو وپېژنئ امام زخ ډېر وخت تېر کړی میر صاحب سره هم نورو سره هم خو که دا عقیده د کفر د چایي دا خو د کفر عقیده ده دا خو چورلټ د بخاري نه منکر دی او 1400 کاله امت ټول په تیارو کې ورویشتو تیارې څه وې چې بخاري او مسلم باندې مو خلک لولي العیاذ بالله که ستاسو دا عقیده نو هر چا چې دا عقیده هغه زندیق دی او خارج دی د اسلام نه خپله عقیده اظهار کوي دې رزیل نه براعت اعلان کوي دویمه خبره دا ده چې دې رزیل ویلي چې نبی علیه السلام راغی او ریشخانې کړی دا سړی کور ته راغی خدیجې ته ویل چې ما کمبله کې تاو کوي او دی رپېدلو ټول د نبی علیه السلام ادایم د ریشخند په شکل کړې ده نو د ده په رسالت کې شک شو چې ورقه بن نوفل ته ورتلو نو د چا چې رسالت کې شک یا څنګه پیغمبر دی نو دې جاهل ته زه دا وایم چې رسالت کې شک نه و خو تر دې دمه پورې پیغمبر علیه السلام باندې تفصیلي وحی نه وی راغلی نو نبی علیه الصلاة وسلام تر دې دمه پورې د وحی د احکامو او د شریعت د احکامو نه ناخبره و الله رب العزت ورته وایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ته تر دې دمه پورې نه پوهېدې چې خط څلوئ کتاب څلوئ او نه په ایمان باندې پوهېدې نو تا غوندې یو احمق به اعتراض وکړي چې په ایمان نه پوهېدو په ایمان چې څوک نه پوهېږي خو ایمان نه خارج العیاذ بالله د دې دا مطلب چې په تفصیلي احکامو د ایمان نه پوهېدې په تفصیلي شرایعو د ایمان نه پوهېدلې اجمالي د ایمان نقشه دې پېژنده د الله توحید دې پېژندو بعث بعد الموت دې پېژندو
یعنی ایمانیات ته ټول پیژنده خو په تفصیلاتو او په جزئیاتو د ایمان باندې نه پوهېدلې. نو عزتمندو دا اعتراض د دې احمق بې ځایه دی. دریم اعتراض دی ګاڼکپ دا کړی دی چې بیا یو پیر له ویې وړلو. نو ای خلکو تاسو چې وایي چې پیرانو ته ورتګ ښه نه دی، وګوره بخاري نه ثابت شو، دی درته بخاري نه ثابتوي. نو جاهله چا ویلي چې نیکانو خلکو ته ورتګ ښه نه دی؟ تا غوندې ګڼکپانو ته ورتګ ښه نه دی، دارنګې ګاډوانو ته ورتګ ښه نه دی، دارنګې رزیلانو ته ورتګ ښه نه دی چې د خلکو اخلاق خرابوي، ریشخند وایي، کله خوله داسې وړي، کله یې داسې وړي، کله مشاده خرابوي. سنجیده خلکو ته، پوهانو خلکو ته ورتګ خو قرآن کریم ویلي چې ورته ورشئ. الله وی اتبع سبیل من اناب الیا، د هغه چا لاره تعقیب کوي ورپسې ورشئ چې څوک ما طرف ته راجع دی، ما طرف چې کوم اولیاء راجع دی هغوی پسې لاړ شئ. الله رب العزت وی د رجل مؤمن نه حکایت کوي چې په صورت مؤمن کې قوم ته وفرمل یا قوم اتبعوني اهدکم سبیل الرشاد، ای زما قومه زما لاره ونیسئ، ما له راشئ را سره کښېنئ چې د هدایت لار درته وښیم. او همدې سړي ته چې خلک خپل ځان ته راوبلل دغې پیر صاحب ته الله رجل مؤمن ویلو. په ټوله نړۍ کې الله مؤمن دې ته ویلی او د ده په نوم یې صورت مؤمن نازل کو. او دې سړي خپل اتباع ته خلک رابللي. نو نیکانو خلکو ته ورتګ څه ګناه ده؟ یو هغه پیران دي چې ګاڼکپان دي او پیسو والا دي، غلط خلک دي، هغې نه خو موږ ټول خلاف یو. او تا غوندې ګاڼکپان دي چې کجورۍ اپرېدي دي وواله، د سرو زرو تعویزونه او د ښځو غوږوالۍ او ټول دې راغلا که او راوتښتېدې. ستا دې د الله په ذات قسمې چې عیدګاه ته دې خلکو ته دعوت ورکو که نه؟ ستا دې په هغې الله قسمې چې هغه ټولو موحدینو په ایمان راوړی چې تا ویلي که نه چې عیدګاه نه بغیر مونځ نه کېږي، ځکه رسول الله مبارک بل ځای کې د اختر مونځ نه دی کړی. او بالک یو لوی عالم ویله چې نه د ضرورت وخت کې جومات کې هم کېږي، تا هغې سره لویه لانجه جوړه کړه. او اوس وایي چې نبی علیه السلام بندګان خو موږ نه یو، خو ګاڼکپ یې که نه هلته دې د اپرېدو پیسو له چل ایښی یو بوجۍ پیسې دې راټولې کړې او وتښتېدې، حکومت له دې ځان لاس کې ورکو. هغه د مقامات کې هغه ابوزید سروجي علما په دې خبره باندې پوهېږي، اوس دې نور خلک راګیر کړي دي. نو عزتمندو نیکانو خلکو ته ورتګ شته. دویم دا چې ورقه بن نوفل صاحب ته چې دی ورغی وایي دا یعنې دروغ دي، دا نشته چې دا یو پیر ته راهب ته ورغلی دی. الله قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دې راهبانو نه پوښتنه وکړه او دې راهبانو کې نیکان خلک شته دی. الله رب العزت ورته فرمایلی دی فإن كنت في شک، داسې آیات دی الله رب العزت وایي که چېرته ته په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ په تا باندې نازل کړی مما انزلنا علیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، د هغه راهبانو او علماو نه پوښتنه وکړه چې تا نه مخکې د کتابونو تلاوت کوي. یعنې یهودو نصاراو کې چې څو پورې یهودیت حق او نصرانیت د نبی اسلام تګه پورې د غار حرا د ورځې پورې هغې خلکو نه پوښتنه وکړه فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، پوښتنه وکړه د هغه خلکو نه چې تا نه مخکې تورات او انجیل لوستي. هغه خلک څوک وو؟ هغه هم د راهبانو هم د پیرانو که نه. دوی نه پوښتنه وکړه چې آیا تورات کې زما نبوت راغلی که نه، آیا انجیل کې زما رسالت راغلی که نه دی راغلی. او الله رب العزت نبی علیه السلام ته بل ځای کې وایي واسأل من